انتہائی واجب الاحترام علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو رونو ستاسو مخې ته علماء کرام موجود دي تفصیلا سره به هغوی خطاب کوي خو زه د دې موقع مناسبت سره چند گزارشات پیش کوم د ټولو نه اول خو د دې مدرسې محتمم او بانی حضرت مولانا مفتی عبید الله صاحب ته د دې ختم القرآن مبارکباد ورکوم بیا هغه ماشومانو ته چا چې ختمونه کړي دي محترمو مسلمانانو زه مختصر ټیم کې د قرآن کریم په عظمت باندې چند گزارشات پیش کوم ستاسو په وړاندې باندې ما د قرآن کریم یو څو آیاتونه ولوستل الله رب العزت په قرآن کریم کې فرمایي نون والقلم وما یسطرون علماء کرامو مختلف تفسیرات بیان کړي دي مختلف تشریحات بیان کړي دي د نون نه مراد څه شی دی د قلم نه مراد څه شی دی وما یسطرون نه مراد څه شی دی زه د هغې مختصر شانتي تفصیل ستاسو وړاندې کول غواړم زه نه وایم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قلم نه مراد خاص قلم مراد دی کم قلم چې رب کائنات به دا تقدیر لیکلی دی په کم قلم باندې چې رب کائنات د ځمکې او د اسمانونو احوال او واقعات لیکلی دي جی ها عبدالله ابن صامت رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړی دی عبدالله ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د الله رسول فرمایل چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه پهلا په دې دنیا کې چې څه دي د دې د پیدایش نه پهلا رب کائنات د ټولو نه اول قلم پیدا کړلو قلم ته حکم وکړو اکتب قلم عرض وکړو رب کائنات ته څه ولیکم الله رب العزت ورته وویلې ای قلم د دې دنیا احوال ولیکه د دې دنیا تقدیر ولیکه د دې مخلوقاتو تقدیرات ولیکه قلم چې کوم دی د ټولو نه پهلا دغه احوال او واقعات او د انسان تقدیر ولیکو عبدالله ابن صامت د دې حدیث راوي دی لیکن بل طرف ته ابي حاتم البسطي فرمایي چې د قلم نه مراد عام قلم دی د قلم نه مراد د دنیا تمام قلمونه مراد دي د قلم نه مراد قلم د شعراو گواه دی د قلم نه مراد قلم د اطباء مراد دی د قلم نه مراد قلم د ډاکټرانو مراد دی د قلم نه مراد قلم د مفسرین مراد دی د قلم نه مراد قلم د محدثین مراد دی د قلم نه مراد قلم د اکابر مراد دی د قلم نه مراد قلم د اصاغر مراد دی د قلم نه مراد قلم د سټوډنټانو مراد دی د قلم نه مراد قلم د اطباء گواه دی د قلم نه مراد قلم د تمام د عالم انسانیت قلم مراد دی د قلم نه مراد قلم د علماء مراد دی د قلم نه مراد قلم د اطباء مراد دی د تمام نه قلم نه مراد په دنیا کې چې څومره قلمونه دي تمام قلمونه دي دا ټول قلمونه گواه دي رب ته خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته پیغام ورکوي په پیغمبر باندې اعتراض شوی و چې ته مجنون یې خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته پیغام ورکوي ای پیغمبره تا باندې چې اعتراض کیږي ته مجنون یې ته ساحر یې ته خفه کیږه ما تا ته کوم کلام میلاو دی دا طرف ته طرف نه میلاو دی لږ په تیز اواز سره صحابه کرام او د هغه وخت چې کم خلکو په نبی علیه الصلاة والسلام دا اعتراض کو په صحابو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته کوم کلام میلاو دی کوم کتاب میلاو دی دا دی صحابه کرامو او نبی علیه الصلاة والسلام د ځان نه جوړ کړی دی اعتراض کولو والا هغه کافران او مشرکان دي سوال کولو والا کافران او مشرکان دي لیکن رب تعالی قسم په دې آیات کې په دې خبره باندې خوري یو قسم نه په تاکید سره ذکر کوي نون والقلم وما یسطرون دا جمله قسمیه ده
جواب قسم الله رب العزت ذکر کئی هغه د مکی کافرانو مشرکانو په پیغمبر باندې دا اعتراض کو چې دا پیغمبر نعوذ بالله ساحر دی دا پیغمبر جادوگر دی دا پیغمبر د ځان نه دا کتاب جوړي دا پیغمبر د ځان نه دا آیاتونه وای نعوذ بالله دا پیغمبر په مونږ کې مرتبه حاصلول غواړي دا پیغمبر په مونږ کې درجه حاصلول غواړي دا پیغمبر دا د شهرت لپاره لګیا دی دا د خپل ځان د لوی مرتبه د حاصلولو لپاره لګیا دی اعتراض هغه کافران کوي اعتراض هغه مشرکان کوي اعتراض هغه منافقین کوي لیکن جواب پیغمبر نه ور کوي جواب د پیغمبر مرګري نه ور کوي جواب ورکوونکې الله رب العزت دی الله رب العزت قسم خوري زما دي قسم په قلم باندې زما دي قسم هغه څه چې لیکل شوی باندې دي تا ته چې کوم اعتراض پتا کیږي پیغمبر ته تسلیم ور کوي پیغمبر ته پیغام ور کوي دي کې رستا آیاتونو کې علماء ته اشاره هم ده مفسرینو ذکر کړی دي پیغمبر ته رب کائنات د اعتراض په دې خلق په دې وجه باندې کوي چې پیغمبر د ځان نه کتاب جوړ کړی دی الله رب العزت خپل پیغمبر ته تسلی ورکوي که تا ته څوک ساحر وای تا ته څوک جادوګر وای تا ته څوک شهرت پرست وای تا ته څوک دې دپاره لګیا دي چې ته مرتبه حاصلول غواړي ته خفه کېږه مه تا ته چې کوم کلام میلاو دی تا ته چې کوم کتاب میلاو دی تا ته چې کوم پیغام میلاو دی دا عظیم کتاب دا د رب په طرف نه احسان دی هغه کافرانو اعتراض کولو چې دا پیغمبر خپل درجه په مونږ کې اوچتول غواړي لیکن جواب کوونکی الله رب العزت دی الله رب العزت قسمونه په تاکید سره وخوړل بیا ورته وایي ما انت بنعمت ربک بمجنون اے پیغمبره تا ته چې کوم کتاب میلاو دی ته مجنون نه دا پتا باندې د الله رب العزت فضل و کرم دی علماء کرام ذکر کړی دي محدثینو ذکر کړی دي چې کله د الله پیغمبر ته کتاب او کلام نو میلاو د الله په پیغمبر باندې د مکی خلکو پورا یقین کو هغه به ورته سچا ایماندار او صادق ویلی لیکن کله چې د قران کریم اولی وحی رااله او د الله پیغمبر دا ظاهر کړه چې ما ته وحی راغلی د وحی په غار حرا کې راغله دا غینه بعد هغه مشرکان او منافقان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت شروع کو علماء کرام دې کې یو مختصر شان خبره دا ذکر کړی دا چې د دې وجه نه بنن سبا خلق علماء کرام تر دې بده وای دې کې اشاره دې خبرې تر چې علماء تاسو د قران سره مناسبت راغې تاسو چې کوم د حدیث سره مناسبت راغې دغه وجه نه خلق تاسو مخالفت کوي دغه وجه نه خلق تاسو خپي وخی تاسو ته په تقلید در رسوي تاسو مخالفت وکوي په هر میدان کې بلګیای لیکن تاسو به دا خلق دوی ته قران زکوي دی خلکو سره باغ شن چلی گئی څنګه چې مخکې وو څنګه چې د نبی عليه الصلاه والسلام سره هغه کافرانو او مشرکان اول صحیح چلی دو د قران کریم د ملاوي دو د وحی د کېدو سره هغه مخالفت شروع کو مخالفت هغه د الله د پیغمبر اول کې نه کو بلکې د قران کو په دی وجه نه بعض خلک را لګي تاسو سره مخالفت کوي بعض خلک پر لګي تاسو سره به کوم د بوغس کې نه کوي لیکن دا به د قران کریم د وجه نه تاسو ته کومه مرتبه میلاو ده کوم عظمت میلاو ده کوم شان او شوکت میلاو ده دا د قران کریم د وجه نه ده تاسو به د قران کریم خدمت هغه شان جاری ساتي د چا د مخالفت د وجه نه د قران کریم هغه خدمت نه پریدي د چا د مخالفت د وجه نه د قران کریم هغه مرګرتیا نه پریدي د چا د مخالفت د وجه نه د قران کریم هغه خدمت هغه درس او تدریس نه پریدي څنګه چې د الله پیغمبر باندې اعتراضات شوه څنګه چې د الله په پیغمبر باندې اعتراض کوونکی هغه منافقانو نن سبا دور کې داسې خلک موجود دي علماء کرام باندې تنقید کوي علماء کرام ته رد بدی وای خاص کر بیا سیاسي علماء کرام ته لیکن دی علماء کرام ته تفصیل سره بیان شوی دي چې تاسو په دې باندې غمجن کیږئ نه تاسو په دې باندې پریشان کیږئ نه د
الله پیغمبر باندې اعتراض شوی دی اعتراض جواب الله ورکړی دی تاسو باندې که اعتراض وشي د اعتراض جواب پخپله مه کوئ د اعتراض جواب رب کائنات ورکړی دی ځکه د قرآن عظیم په برکت سره د هغې د توافق سره به په علما کرامو باندې اعتراض کیږي نو انشاءالله مونږ به د عزم وي همیشه دپاره به د قرآن کریم خدمت کوو همیشه دپاره به د قرآن کریم دغه درس و تدریس کوو بیا مبارکباد دی هغه خلکو ته کوم خلک چې د قرآن کریم سره وابسته دي کوم خلک چې د قرآن کریم سره درس و تدریس کوي د قرآن کریم هغه الفاظ اوري د قرآن کریم دغه الفاظ یې سینه کې ایښي د قرآن کریم دغه الفاظ یې خپل زړه ته کوز کړي دي ځکه کله چې د قرآن کریم تلاوت الله رب العزت په عرش الله کې کولو فرشتو د سورت یاسین یا د سورت طه هغه آیاتونه مبارک ولوستل واورېدل هغه فرشتو عرض وکړو خوش قسمت دی هغه مخلوق خوش قسمت دی هغه امت کوم امت ته چې به د قرآن کریم دا محفوظ الفاظ میلاویږي کله چې الله رب العزت تلاوت وکړو د قرآن کریم لازمک او اسمان نو پیدا فرشتو هغه تلاوت واورېدو فرشتو ویل څومره خوش قسمت دی هغه خلک څومره بختور به هغه خلک هغه مخلوق چې هغوی ته دا عظیم کلام میلاو شي نو محترمو زه په دغه خبرو باندې اتفاق کوم خو د ټولو په آخره کې یو شعر د حافظانو د ناظره خوانو ته ډالۍ کومه اول پاک غني سبحان باندې مین شه بیا نبی آخر زمان باندې مین شه بیا د ژوند د تېرولو قانون زده کړه بیا قرآن عظیم الشان باندې مین شه